مختلف احادیث دی باره کې راځلي کې انسان ته دا پته ولګي چې زما څومره ګناه کی په 40 کاله ودرېږي انتظار به وکړي لیکن د چا منځګزار مخې ته به تیر نشي. بل دا مسله ده چې منځګزار مخې ته تیرېدل څومره مسافه کې جایز. اصح قول پکې بعض علماو دا ذکر کړی دی چې کله منځ کوونکی د خپلې سجدې ته ګوري او یو سره داسې تیر شي چې د منځګزار ته نه ښکاري نو دا به ګناهګار نه وي. او بعض علما وایي چې 2 صفه یا 3 صفه نه اخوا دا تېرېدی شي او بعضې پکې د 2 ذراعو یا د 3 ذراعو چې کوم ځای کې د سجده لګېږي دې نه اخوا 2 ذراعه ذراع شرعي ګز ته ویلی شي او یو ذراع شرعي د دې لاس برابر او بعضې پکې د 5 ذراعو قول هم کړی. دې کې دا مثلا ځان سره یاده کړي چې کله جمع ولاړې او یو سره په جمع باندې ولاړ د مقتدی ستره هغه امام دی د ضرورت مطابق ته د مقتدی مخې ته تیرېدی شي. که چېرته داسې یو صورت راغی چې مخکې صف کې ځای شته او وروستو صف کې مقتدیان ولاړ دي او جمع پسې ولاړ دي او ته د مقتدی مخې ته تیر شي اگر که د سجدې په ځای کې تیر قدم والي او مخکې صف کې ودرېږي نو دا به جایز وي. صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د مقتدی ستره هغه ایمان که یو سره داسې وکړل چې د امام مخې ته تیر شو نو دا دومره ګناهګار شو لکه د ټول خلکو مخې ته که 100 کسان ولاړ یو که زره دومره عظیمه ګناه ده. لیکن د مقتدی مخې ته که ته تیر شوي نو ته نه ګناهګارېږي ځکه د مقتدی ستره هغه امام دی. لیکن بغیر د ضرورت او بغیر د عذر تیرېدل دا جایز نه دی. یو ځای کې ضرورت دا و ستا اودس مات شو ته ځې وځي بهر یا ته مخکې صف ته ځای خالی دی او هلته ودرېږي نو بیا به تا دپاره جایز وي چې ته د مقتدي مخې ته تیر شي او مخکې صف کې ودرېږي.